د سی جی ټین پښتو ټولنې هندارې د پروګرام درنو لیدونکو سلام. نن موږ د کابل ښار د سبزي مارکیټ ته راغلي یو، چیرته چې دلته هر ډول سبزي او دغه راز میوې پیدا کیږي او له دغه مارکیټ څخه بیا د کابل ښار نورو سیمو او دغه راز نورو ولایتونو ته انتقال کیږي. موږ نن غواړو په یو ډول سبزي باندې ستاسو لپاره راپور چمتو کړو. شاید دغه سبزي تاسو هم خوړلې وي او لیدلې مو هم وي. هو دغه سبزي کدو ده. دا چې کدو په افغانستان کې په څو ډولونو باندې ده او په کومو ولایتونو کې کدو کرل کیږي، دغه کوم ډول کدو ده او دغه راز په څه ډول سره پخیږي. په ننني پروګرام کې تر پای شبو پورې ملتیا وکړئ، د دغه کدو په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. کدو قسمی که میبینید شما یکی از پیداوار کشور ما چون زراعتی است. در اینجا بر علاوه تمام انواع مواد یعنی زراعتی که پیدا میشه، کدو هم از جمله از مواد زراعتی است. این کدو بسیار فایده داره، برای شکر فایده داره. وقتی که پخته کنی بیادر مزه بسیار زیاد داره. چندین رقم پخته میشه. از این میشه که پخته کنی جوش بیتی بیادر بته کنی، سرخ کنی، یک رقم بخوری. میتونی جوش کنی بیادر سر چکه و سیر علایده پرتی برانی کنی، میشه بیادر از این ترشی پرتی. انواع استفاده که لازم است از کدو میشه و این کدو بیادر در کشورهای زیاد نمی باشه. افغانستان فضل خدا که از مواد زراعتی غنی است، از این خاطر کدو در وطن ما زیاد پیدا میشه. کدو چندین رقم است. کدوی بلخی است، کدوی وطنی است، هر کدامش باز به طریقه خود پخته میشه. کدوی وطنی را هر کس میتونه پخته کنه و پوست میشه، به هر رقمش بخوری. ولی کدوی بلخی نام از این کدوی بلخی است. اینجا کدوی وطنی که میبینید به نام وطنی دیده نمیشه، این به نام بلخی است اصلا، یعنی صفات شمالی نشد که اینجا آمده که اینجا به نام بلخ است. دیگه ما خوشم میاد که برانی پخته شوه، این رسای سرخ کنن، جوش بتن، با سرش هم مواد فوق العاده چکه وطنی هم متزم گواکای زراعتی یا چکه شیرین خانگی باز از اینکه بیادر گلیس جک دوغ میزنن، دوغ چکه میسازن، از اون چکه دی استفاده کنی بیادر هم روغن فوق العاده زرد باشه پرتی که استخوان تا پخته کنه. دیگه اون مزه زیادتر میبود. در زمستان هر وقت که برابر شوه میخوریم. خب با تقسیم اوقات خورده میشه، هر روز هم چیز خورده نمیتونی. محترم دا کدوان د خپل وطن د بغلان ولایت حاصلاتی د وړي په میاشت کې د حاصلات رسیږي، نو بیا شروع کوي د مارکیټ ته راځي او موږ دلته البته په دې کوڅه کې ډېر دوکانونه کې شته، خو زه مربوط یم دغه دوکان یم چې ما ته یو نفر یو تجار مالونه اخلي او رالیږي او دلې موږ خرڅوي. البته کارګر وي راسره. کدوان خو دلې موږ چې لرو دا ښه کدوان دی د مزاري کدو په نامه یادېږي او هغه کوم چې په سرله وکرل شي شیدیاري بولي. شیدیاري کدو ښه حاصل ورکوي، ښه پوخ وي، په بوټي کې پوخ وي که نه. نو هغه بیا بعضې وخت سات یې د ژمي ته راوړي، بیا د روژې په میاشت کې نو بیا ډېر قیمته شي همدا حاصل، ځکه خارج نه ډېر نه رسي. مخکې به د بهر راتلل د ایران کدو دا به ښه نه و او دا د خپل وطن کدو خصوصا د بغلان د ډنډغوري د دغو ځایو د پلخمري دا ډېر ښه په کیفیته کدو دی. نو د ایران کدو نتیجه نه ورکوي، هغه نه راوړي. همدا د خپل هېواد کدو دی چې همدا خرڅېږي. یو رقم کدو نور دی چې هغه د ګرد کدو دی که نه، هغه لږ ضعیفه دی. مقصد د هغه نه رسي بغلان، هغه دلته په لوګر کې مثلا جلال آباد کې دو ځایو کې کاري. نو ښه کدو چې دی د مزاري په نامه همدغه په دوی کې هم دغه شیدیاري ښه کدو دی. ښهتوب یې دغه دی چې هغه خدای ته معلومه دی چې دا ښهتوب خدای جل جلاله میوجات پیدا کړي، بعضې ښه دي بعضې لږ ضعیفه وي که نه، خو ښه که چې دی همدغه مزاري کدو ښه کدو دی. په کدوانو د دې نه همداسې پخوي، سورکوي، بولاني ته پخوي او اچار ته جوړوي که نه. نو مختلفو ډولو باندې مصرفوي، حتی هوټلو ته ځي، په هوټلو کې مصرفوي. ښه ډېر خوشمزه دي، ډېر هغه دي. زما ډېره علاقه هم ورسره ده. په ژمي کې خصوصا په روژې میاشت کې ډېر خلک اخلي. دا اوس ډېره خلک ساتي روژې دپاره. اوس مثلا موږ من په 150 روپۍ ښه کدو ورکوو، خو په روژه کې من په 350 روپۍ 400 پورې خرڅي. دلته راغلم کدو اخلم. کدو ډېر ښه خوراک دی. موږ ته یې په ژمي کې هم په شوروا کې هم استعمالوو.
دغه دا کدو چې دی وایي ډاکټران وایي چې دا د 7 مرضو دوام ده او په نس کې سنام وایي. ما خو په مربا کې مې استعمال کړی دی او مربا مې جنبخ کړی ده او دغه چې دی په هر شي کې خوند کوي کدو. دغه چې دی چې پوښه کې او د برل لږ کم ور واچې مناسبه بر ور واچې ډېر ښه خوند کوي. ارزانه دی په 10 روپۍ کیلو دی. ما خو اوس دلته بیه کې په 10 روپۍ کیلو دی. هو دا د جلال آباد ته څوک راځي څوک پاکستان خو نه اوس لاره بنده ده پاکستان نه راځي. خدای موږ جلال آباد او مزار لري. دا 2 ولایتونه دا کدو لري. ورور دغه کدو چې دی دغه له مزاره راځي او دی موږ بیا راوړو له مارکېټه راوړو او په دغه ژمي کې بیا دغه خلک لږ ذره ډېر خوښوي او دغه بیا داسې ده چې پول د دې خوراک هم داسې ثواب ده ورور. دا کدو چې ده دا کم کدو چې دغه غټ کدو چې ده زیړه کدو د دې خوراک هم ثواب لري ځکه چې مو تاسو پیغمبران دغه استعمال کړی پوه شئ ځکه ثوابت پکې شته. ولا مربا هم اکثریت خلکو جوړوي تېنه او بولانین تېنه جوړوي ښه مزه کوي پیرکی ښه خوندور پکې راځي او دغسې هم خلک پخوي ورسره لکه دال نخود ورسره اچوي ښه مزه ښه کیفیت یې ښه ده. بیا داسې اکثریت لغمان او جلال آباد او مزار شریف دغه 3 ولایت نه راځي. دغه لوګر کې هم کرل کېږي لکه مطلب دغه 3 ولایتونه ډېر راځي. ولا دغه کدو شخصا د مزار کدو بیا دا ښه ده خوندوره ده چې رښتیا خبرې پوخ کدو ده ښه سره چک کدو ده ښه مزهداره خوندور راځي. ولا داسې چل ده په ژمه کې داسې ګرم هم ده او پیرکی زیاتره خلک ترېنه جوړوي اچار اکثره خلک جوړوي او خوندور راځي په دغه پیرکی سره ښه خوند کوي. درنو لیدونکو لکه څنګه چې مو د ګڼو ښاریانو او دغه راز د کدو پلورونکو خبرې واورېدې اوس زه له حاجي صاحب سره څه نه څه کومک کوم مرسته ورسره کوم د دغه کدوانو په منظمولو کې تر څو د پلور لپاره ښه برابر سي او له هغه وروسته به بیا دغه کدو موږ ته یو اشپز پخوي او د پخولو طریقه به یې هم راته ښیي. تاسې هم تر پای شیبو پورې ملتیا وکړئ. قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې مو د کدو په هکله باندې زیات معلومات واورېدل د خلکو او دغه راز د کدو پلورونکو خبرې مو واورېدې. نن موږ یو رستورانت ته راغلي یو په دغه رستورانت کې هم کدو پخیږي. له استاد سره موږ ولاړ یو نو دی به د کدو پخولو طریقه راته بیانوي چې کدو په څه ډول باندې پخیږي او څو ډوله کدو په افغانستان کې شته او دغه لکه څنګه چې مو تاسو ته مخکې یادونه کړې وه مزاري کدو ده نو دا چې څه رقم یې پخوي تاسې هم تر پای شیبو پورې ملتیا وکړئ. زه فیلحال د پوستولو په حالت کې یم پوستوم د خیره سره او دا به د خیره سره په هوټل کې مشتریانو ته پرېږدو او مشتریان به یې خوري. دا په ژمي کې ډېرې ګټې لري. دا ډېر ښه شی دی په هر ولایت کې په هر ځای کې شته دی خصوصا مزار شریف باغلان کندوز تخار په هغه ولایتونو کې دا ډېر مشهوره دی او موږ خپله دلته په کابل کې چې دی ډېر مشتریان تپوس هم کوي چې د کدو څه رقم دی او څه رقم نه دی. موږ په هر رقم ورته پخو چې څه رقم مشتري وایي په هماغه سیستم باندې. دا کدو چې دی دا د مزار دی او دا بیخي په ټول افغانستان کې دا کدو نوم لري. دا په څو قسمه باندې دی چې دې نه بولاني هم جوړیږي او یو رقم دی دینه مثال د حلوا پر رقم چې کوم دی هغه هم جوړیږي بوره پکې استعمالیږي او کسو کې وایي چې موږ ته ساده جوړ کړه هغه بیا بوره پکې نه دغه کوو هغه ساده ولې چې دی خپله شیرین دی خوږ دی په دغه وجه باندې بس بعضې خلک وایي چې موږ ته نه بولاني په رقم یې مه جوړوه ساده یې راته جوړ کړه ساده یې خوښوم. بیا وروسته د پخولو مرحله د هغه هم درته ښیم او د سره کولو د هغه هم درته ښیم هر څه یې درته ښیم چې دا په دا رقم پخېږي او په دا رقم دا اوس د پوستولو مرحله ده چې زه پوستوم او درته پاکوم. ژمي کډو چې دی خپله ګرم دی په ژمي کې مشتري ډېر خوښوي په اوړي کې بیا نه خوښوي اوړي کې دې څوک هېڅ تپوس هم نه کوي ولې په ژمي کې ګرم دی افغانستان چې دی یخ دی ژمي کې یخ یې زیات دی مشتریان یې ډېر خوښوي.
پرتله باندې د خارج او د دې چې دی تقریبا داسې درته وایم چې 100% کې 80% کدو د افغانستان ډېر ښه دی په خوږوالي کې شیرینوالي کې په هر څه کې ولې چې افغانستان هر څه نوم لري نشان لري تاسو ته معلوم دی آب و هوا تازه هوا ده هر څه صحیح دي دا بیا مزار باغلان کې چې دا کدو ډېر مشهوره دی د مزار خلک باغلان خلک چې دی خپله دهقاني لري خپل کدو ځان ته ساتي مثال که یو جریب ځمکه کدو وکري هغه کې دی 50 دانې کدو 100 دانې کدو ځان ته ساتي وای دا کدو چې دی ژمي کې ډېره ښه فایده لري ګرم دی او فایدې زیاتې دي اول خصوص اندازه خپل په کور کې ځمکه لرمه داسې نه دی یو څه ځمکه ده په هغې باندې مونږ کدو دغه کړو بیا په ژمي ته ساتو ژمي کې خورو د خیره سره دا دي اوس د رومي نوبت دی رومي ورته دغه کومه زبه مې ورته یعنې مونږ ورته ماتول وایي چې رومي ورته میده کومه او د خیره سره بس کار پې شروع دی په لږ وخت کې به تاسو ته معلومات درکړم دا اوس رومي دي د رومي نه بعد بیا د خیره سره هلته غوړي ورته سره کومه د غوړي سره کولو نه بعد هر څه ورته مجهز برابرو د خیره سره ستاسو خدمت کې مونږ داسې مسالې ټول وطني شیان دي زموږ ده صرف وطني شیان دي خارجي شیان پکې موږ نه استعمالو چې مساله جات زیات ور واچو په درد نه خوري هغه چې د معدې ته هم نقص دی او خالي خپل د وطن شیان لکه پیاز شو رومي شو دا شیان موږ ورچو مسالونه زیات کار نه اخلو دا د خیره سره غوړي تیار وروامی چول او ګاز مې ورپسې ورخوشې کړ بلال دا غوړي سره سي د غوړو سره کول نه بعد بیا کدو زرد به ورشم غوړو ته چې ځان سور کی ښه ځان برابر کړ بیا به لواب د پاسه په رومي پې ور واچوم دنیا ځان جوړ کړي تف به ورته ورکړو راوه به خلو ښه په طبیعت د مشتریانو سره یو ځای وي بس هغه د دغه پورې خبره ده یعنې یا 20 دقیقې یا نیم ساعت دغسې ځان دغه کې زیات نه دا د اوس د خیره سره رومي ورته سره کوم او دا د ستاسو په مخ کې رومي د خیره سره واچول رومي د خیره سره کار به وکړم چې ځان سور کړي رومي چې څنګه ځان جوړ کړه بس د خیره سره دې ته کدو شریف ور واچو دا اخري مرحله ده بس نو د پخېدو په حالات کې بس پاخه دي تیار د خیره سره بس آماده دی هر څه لواب یې جوړ سو او کدو شریف د خیره سره ورچوم او دې کدو ته موږ ډېر قدر ورکړو کدو ډېر ښه شی دی بسم الله الرحمن الرحیم دا به اوس ډېر دې ته کپکیر نه ورکوم چې ځان نوره میده کوي خالي ځان دغه کې بس دا بس آماده ده یو لس دقیقې دې ته دا ورکوم تف ورکوم چې خالي لږ ځان په جوش وخوري بس نور آماده دی هر څه مې خلاص کړي دي آماده دی او خالي بس یو لږ ځان جوش وکړي کوم روغن موغن چې دي غوړي دي د کدو منځ ته ځان ورسوي ولې چې اوس وبام دی داسې نه په دې خاطر مې دا داسې لوابداره ونیوه چې لږ ښه ښایسته ښکاري او ښه شی دی بد شی نه دی کدو دی نو تاسې ټول پوهېږو چې کدو په افغانستان کې په ژمي کې ډېر خلک یې خوري درنو لیدونکو لکه څنګه چې مو د کدو پخولو طریقه هم ولیده اوس راځو د پای برخې ته رسېدلي یو کدو چمتو شوی ده او په لنډ وخت کې به دلته تر موږ پورې راورسوي دا چې خوند یې څه رقم ده که څه هم کدو خوړلی خو هغه بل ډول کدو ده مزاري کدو مې تر اوسه نه ده خوړلی نو دغه ملګرو هم فرمایش ورکړی ده دوی به هم نظر ورکړي چې کدو خوند څنګه ده ماشاءالله ډېر عالی درجه کدو ورکوي یعنی زه خاص کدو خاطر دلته راغلی یم چې د دې کدو زه وګورم چې دا څنګه دی او نن واقعیت خبره چې دا کدو دې زما وخوړو دې کې کم خبره او اتره څه پکې نه وه ډېر عالي درجه وه
ما همینجوری خب کدو پخته میکنم از خاطر که کدوی زی مزاری است یگان تا چربی پریز است به خاطر که چربی یک ذره چاق هستیم کدو بخوریم کدو خوب است وزن زیاف نمیکنه گوشت باب خود هر روز وزن زیاف میکنه چقدر دوست داری کدو را؟ اینا باز جای کدویی است که صحیح پخته شود کدو خوب چیز است